بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو، موږ نن له تاسو سره د لیکوالۍ د مضمون د درس لړۍ پیل کوو. په دغه کورس کې چې د 14 اونیو لپاره ترتیب شوی دی، دا البته 14 کریډیټه دي، یعنی په هره اونۍ کې یو کریډیټ هغه موږ درس وایو. دا به په 22 ساعتونو باندې البته مشتملي. د لیکوالۍ مضمون ته راځو. لیکوالي اصلا په ادبیاتو کې یو مهم مضمون دی، او نه یوازې په ادبیاتو کې بلکې په نورو علومو کې هم لیکوالي خپل خاص ځای لري، او لیکوالي د دې لامل ګرځي چې یو څوک خپل اهداف، خپل مفاهیم او هغه څه چې په خپله پوهه باندې د تسلط لري هغه نورو ته وړاندې کړي. مخکې د دې نه چې د لیکوالۍ په عمومیاتو باندې وغږیږو او له تاسو سره پرې بحث وکړو، لومړی به راځو دې ته چې لیکوالي څنګه موږ او تاسو پیژنو، یا د لیکوالۍ پیژند څه شی دی، د لیکوالۍ تعریف. په پښتو تشریحي قاموس کې د لیک، کتابت او د لیکنې په مفهوم باندې ذکر راغلی دی. همدارنګه ارواښاد ګلپاچا الفت لیکوالي د نوي ایجاد یا د نوي یا د انشا په معنا باندې هم کارولې ده، دا نوم یې ورکړی دی. ښاغلی الفت وایي چې لیکوالي یو نوی خیال په نوو الفاظو کې، یا د هغه الفاظ چې د لیکوالۍ مفهوم رانغاړي دی موږ ته تعریفوي. یعنی یوه نوې انشا، یو نوی فکر په نوو الفاظو کې چې نوښت او نوآوري پکې دا لیکوالي ده. د ډیرو په باور باندې لیکوالي د ټولنې نه چې څه موږ را اخلو او نورو ته یې وړاندې کوو، لیکوالي ذریعه ګرځي، او د لیکوالۍ په مټ باندې موږ توانیږو چې د ولس خبرې راواخلو، د ولس فکر راواخلو، او هغه څه چې زموږ په ماحول کې دي هغه راواخلو او نورو ته یې وړاندې کړو. یا د ډیرو په باور باندې لیکوالي د ټولنې یو انځور دی، یا د ټولنې درد دی، د ټولنې درد تر نورو رسول. زیاتره خلک په دې باور دي چې شاعر او لیکوال هغه څوک دی چې د ټولنې نه هر څه راخلي، ټولنیز درد راخلي، او الفاظ ورسره خپل ملګري کوي او بیرته یې ټولنې ته وړاندې کوي. نو موږ ویلی شو چې ټولنیز احساس چې د لیکوال له الفاظو سره ملګری شي او فکر یې ورسره ملګری شي او تر نورو یې ورسوي، دا د لیکوالۍ هغه مفهوم دی، او همدغه لیک دی چې د لیک په ذریعه باندې موږ خپل پیغام او خپل فکر نورو ته وړاندې کوو. نو ویلی شو چې احساس پکې اړین توکی دی، او که چیرته احساس ورسره ملګری نه وي او یوه وچه کلکه لیکنه کیږي، ښایي چې موږ هغه لیکنې ته د لیکوالۍ نوم ورنه کړو، بلکې هغه دغسې یوه لیکنه چې هر څوک یې د خپلو مادي مسایلو یا د مادي کاروبار لپاره کاروي. مثلا د یو دوکاندار د سودا لیست هغه لیکل کیږي، ولې لیکوالي نه ده، ځکه په لیکوالۍ کې احساس شرط دی او یو ټولنیز درک، ټولنیز درد پکې شرط دی. رحمان بابا چې کله خبره کوي هغه د شعر په باره کې وایي چې، یا د لیک په باره کې چې شعر وایي چې دا دستور دی چې له درد ازګیر وخیږي، که نه څه د رحمان له شاعرۍ. کله چې د رحمان بابا خبرې ته موږ پام وکړو، رحمان بابا
شعر یو ژور درد بولي، یو احساس یې بولي، او دغه ژور درد او احساس هغه څه دي چې شاعر یې بیرته د خپلې ټولنې نه یا لیکوال یې د خپلې ټولنې نه رااخلي او بیرته یې په خپلو لطیفو او ښکلو الفاظو کې ټولنې ته وړاندې کوي. یا ارواښاد ګل پاچا الفت وایي چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي، په اور مې کړوي لکه چې خام مې نه پرېږدي، جرأت مې زیاتوي دومره په ځان یم پوهېدلی، غافل له خپله ځانه او غلام مې نه پرېږدي. نو که سړی دې ته پام وکړي چې شاعر چې څه راخلي هماغه د ټولنې درد دی او یو پیغام دی چې نورو ته یې ورکوي. لیکوالي داسې یو مضمون دی چې په ادبیاتو کې ډېر لوړ ځای لري، ما مخکې مو ویلي. خو لیکوالي یوازې دا نه ده چې موسمي رنګ ولري. د یو لیکوالي باید د ټولنې دغسې درد دي چې کلونه پې تیر شي، خو هغه درد د هر زمان او د هر وخت سره خپل اغیز او خپل تاثیر لري. رحمان بابا دا خبره 400 کاله وړاندې کړې ده چې دا دستور دی چې له درده زګیروی خیږي، که نه څه و د رحمان له شاعرۍ. نو نن هم دا خبره د رحمان بابا په خپل ځای کې ډیره د پام وړ ده. رحمان بابا چې څه ویلی دي اوس هم ترې موږ انکار نشو کولی. موږ وایو چې د رحمان بابا دا شعر څومره معاصر دی چې په هر عصر کې نوی دی. یا الفت صاحب نن 50 کاله وړاندې چې دا خبره کوي چې یو پټ غلی احساس دی چې آرام مې نه پرېږدي، په اور مې کړوي لکه چې خام مې نه پرېږدي. نن هم هماغسې یو احساس ته ضرورت دی، هماغسې یو فکر ته ضرورت دی. نو دا فکر څوک وړاندې کوي؟ لیکوال یې وړاندې کوي او د څه شي په ذریعه؟ د لیکوالۍ په ذریعه باندې وړاندې کوي. اوس که راشو دې ته چې د لیکوالۍ ټولنیز ارزښت څه دی. ټولنیز ارزښت د لیکوالۍ دا دی چې لیکوال په ټولنه کې پیدا شوی دی، د ټولنې سره یې کار روزګار دی، خپله ټولنه باید وپیژني، د خپلې ټولنې د نفس سره سم باید حرکت وکړي. دی چې څه لیکي په هغې کې باید یو ټولنیز ارزښت موجود وي. که ټولنیز ارزښت په لیکوالۍ کې نه وي نو هغه لیکوالي بیا موسمي لیکوالي ده، د یو چا په فرمایش شوې ده، د یو چا په خوښه شوې ده، یا داسې یو څه لیکل شوي چې د شعریت په پرتله د شعار بڼه زیاته ده. موږ ګورو په مختلفو دورونو کې موږ شعارونه لیدلي دي، خو هغه شعار چې نن نه 10 کاله وړاندې 20 کاله وړاندې ورکول کېدو، هغه شعار نن څوک نه ورکوي، ځکه هغه یوازې او یوازې یو موسمي خبره وه، یو موسمي حالت و چې د شاعر په فکر باندې یا د لیکوال په فکر باندې د هغه وخت سره سم اغیز کړی دی. نور په هغې کې هغه ټولنیز ارزښت نه دی پاتې. لہذا زمونږ لیکوالي باید یو ټولنیز ارزښت ولري. که ټولنیز ارزښت لیکوالي ونه لري نو هغه لیکوالي تلپاتې لیکوالي نه ده. خوشحال خان خټک دستارنامه نن 400 کاله وړاندې لیکلي، خو که نن هم موږ دستارنامه لولو، په دستارنامه کې موږ ته هغه خبرې مخې ته راځي چې نن وخت کې د رهبریت دپاره، د نن وخت د ټولنیزو جوړښتونو دپاره، د نن وخت د غوښتنو لپاره ډېرې په زړه پورې دي. موږ کولی شو چې د هغه 400 کاله وړاندې فکر، هغه ټولنیز ارزښت، هغه سیاسي مسایل، هغه مشکلات، هغه ټول نن هم د خوشحال خان خټک په دغه کې وګورو، په دستارنامه کې وګورو. موږ نن هم د یو ایډیال شخص لپاره
هماغه تعریفات وړاندې کولی شو چې نن نه 400 کاله وړاندې خوشحال خان وړاندې کړي. نو لهذا زموږ لیکوالي باید په یو ټولنیز ارزښت باندې راټولوي. لیکوال په ټولنه کې اوسیږي، د ټولنې ښه او بد ګوري. ښه او بد لیکوال هیڅ وخت د دې ښو او بدو نه نشي تېرېدی. چاپیریال او ټولنه د لیکوال په رواني اړخ باندې ډېر اغېز کوي. رحمان بابا چې وایي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو کور و ګورو پېښور 3 واړه یو دي. موږ ګورو چې رحمان بابا د څه رقم یو چاپیریال سړی دی. د ده په دغه شعر کې موږ ته د هغه وخت حالات انځورېږي. موږ هېڅ وخت د رحمان بابا هغه فکري او ذهني چاپیریال د ده له شعر و شاعرۍ او د ده له پنځولو جدا نشو مطالعه کولی، ځکه ده چې ښه لیدلي دي هغه هم ویلي دي، چې بد یې لیدلي هغه هم ویلي دي. خصوصا د اورنګزیب پاچا وخت دی چې خوشحال بابا دا خبره کوي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو کورو پېښور 3 واړه یو دي. یا کله کله چې رحمان بابا موږ ته ځینې وجیزې بیانوي، هغه وجیزې ډېرې لوړې دي. هغه چې څه ویلي دي چې تو لعنت دې په دا هسې منصفۍ شه چې له حق او باطلو ته ګذر کړي. تا ته رب د ملایکو مقام درکړ، ته په خپل مقام د ګاو خر کړي. نو کله چې شاعر او لیکوال ښه او بد ګوري، همدغه ښه او بد د شاعر په شعر کې، د شاعر په لیکنه کې هغه منعکس کیږي. نو د ټولنیز ارزښت سره سره هغه ښه او بد چې په ټولنه کې موجود دي، هغه باید شاعر او لیکوال په داسې بڼه خلکو ته وړاندې کړي چې هغه حقایق وي. سره له دې چې ادبیات یو هنر دی، د ادبیاتو یو اړخ هنر دی. موږ وایو چې هنري ادبیات. په هنري ادبیاتو کې موږ اړ یو چې مثلا سمبول وکارو. که مخامخ یوه خبره نشو کولی، د سمبول په ذریعه باندې کوو. نو 100% که حقیقت نه دی، ولې ادبیات د حقیقت یو انځور دی. نو موږ باید هغه ښه او بد اړخونه چې لیکوال په ټولنه کې ګوري، هغه باید راواخلي او منعکس کړي، او د لیکوال نه همدغسې یوه توقع کیږي. ځکه لیکوال سره عاطفه ده، لیکوال سره احساس دی، او د همدغه عاطفې او د همدغه احساس په بنیاد باندې دی لیکنه کوي. موږ مخکې هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې لیکوال هر څه له ټولنې نه اخلي او بیرته یې ټولنې ته ورکوي. نو که چېرته موږ هر څه له ټولنې نه وانخلو، لیکوال د ټولنې نه دا هر څه وانخلي، اوایي خبرې نشي کېدی چې مثلا د ده په ذهن کې څه وګرځي، هغه به یو ټولنیز انعکاس وي، هغه به یو ټولنیز انځور وي. نو موږ لیکوال د ټولنې نه جدا نشو مطالعه کولی. حمزه بابا وایي ځکه جدا نشو مطالعه کولی چې د حمزه بابا دا خبره چې زه د وچ هډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي، دا زما د سوخن سوری په معنا کې همایون کا. تاسو د لیکوال عاطفې ته وګورئ، د لیکوال عاطفه څومره اوچته ده. د یو سیاستوال او د یو لیکوال ترمنځ توپیر هم همدا دی چې سیاستوال تل هڅه کوي چې خپل فکر په خلکو ومني، یا ټولنه او وګړي د خپل سیاسي محور او د خپل سیاسي چاپیریال پر بنیاد راوڅرخوي. خو لیکوال او شاعر د ټولنې لپاره ښې هیلې او ډیر امیدونه په زړه کې لري. د ولس یو احساس ورسره دی. ډیر کله چې موږ ناخوالي ګورو، لیکوال که هغه ناخوالي راخلي د خپل یو سیاسي لید له نظره یې راخلي، اما شاعر او لیکوالې
په داسې عاطفي نظر باندې راخلي، داسې عاطفي انداز باندې راخلي چې هنر پکې موجود وي. تاسو دې شعر ته وګورئ چې ستا د شنو بنګړو د سر ساتنې دعا وشوه، پیړو هتکړیو ته مې لاسونه ونیول. دا هغه حالت دی چې کیدای شي تاریخ دانانو یا تاریخ لیکونکو په خپلو تاریخونو کې هم راوړی. سیاسینو یا سیاستوالو دا حالت په خپلو سیاسي لیکنو کې راخیستی. اما د شاعر عاطفې ته وګورئ، شاعر په داسې انداز باندې د دې خبرې یادونه کوي چې ستا د شنو بنګړو د سر ساتنې دعا وشوه. دلته یوه استعاره موجوده ده، په دې کې انځورونه موجود دي. ستا د شنو بنګړو د سر ساتنې دعا وشوه. د سر ساتنې دعا، د سر ساتنې دعا څه معنا؟ د وطن مثلا یا شنه بنګړي چې یو مستعاره کلمه ده، د دې نه هدف څه شی دی؟ پر وطن ننګ دی، پر وطن د وطن په ناموس باندې غیرت کول دي. چې شاعر او لیکوال وایي چې ستا د شنو بنګړو د سر ساتنې دعا وشوه، پیړو هتکړیو ته مې لاسونه ونیول. معنا دا چې که ستا د دفاع په صورت کې هر ډول حالاتو ته یا هر ډول حالات او مشکلات په ما راځي، ولو که په دې کې زندان هم وي او پیړې هتکړي، زه به ورته لاسونه نیسم. هنریت ته داسې شعر تاسو وګورئ، ستا د شنو بنګړو د سر ساتنې دعا وشوه. کله چې موږ وایو چې شنه بنګړي، ښه، د دعا دپاره هم موږ لاسونه لپه کوو، او مېرمنې چې کله لاسونو ته بنګړي اچوي، هغه هم داسې بنګړي والې ته چې لاسونه نیسي، دغسې په داسې شکل باندې چې لاسونو ته یې بنګړي ور اچوي، او هتکړیو ته هم لاسونه نیول کېږي. نو یو درې اړخیز انځور په دې کې شته دی. د ټولنې د بدو حالاتو ذکر په هنري انداز کې شوی دی. نو لحاظه موږ ټولنه له پامه هېڅکله نشو غورځولی. همدغه شاعر او همدغه لیکوال دي چې د ټولنې په درد باندې دردمند دي. ښه، اوس راځو دې ته چې موږ وایو چې لیکوالي، یو تعریف موږ وکړو چې د لیک نه اخیستل شوی، د لیکنې نه اخیستل شوی، یا خپل فکر په کاغذ باندې انځورول، هغې ته هنریت ورکول، د خلکو د احساس او د خلکو د عاطفې نه انطباع اخیستل او بیرته په خپلو الفاظو کې نورو ته وړاندې کول، دا ټول موږ د لیکوالۍ تعریفونه کوو. کله چې موږ د لیک خبره کوو، لیک په داسې وخت کې رامنځته شوی دی چې یو لوی انقلابي په نړۍ کې راوستی. که موږ وګورو په نړۍ کې دا البته زما خپل برداشت دی، یا هغه د حالاتو نه چې سړی ګوري، تاریخ ته چې سړی ګوري، درې لوی انقلابونه موږ په دې ډګر کې ګورو. چې لومړنی انقلاب د لیک رامنځته کېدل دي. په دې باب باندې مختلف تاریخي روایت دي چې څنګه رامنځته شوی دی او کله رامنځته شوی دی، هغه یو بیل بحث دی. خو چې هر څنګه رامنځته شوی دی، لیک یو پراخه بدلون راوستی دی په ټولنه کې، او هر څه د ورکېدو نه ژغورلی دي. د لیک په ذریعه باندې هر څه د هېرېدو نه، د منځه تلو نه ژغورل کېږي. نو دا یو لوی انقلاب و. ښه، کله چې لیک رامنځته شو، هر چا چې به څه غوښتل، مثلا یو شی چې به یې لیکلی و په پاڼه باندې، که د هغې دویمې کاپۍ ته ضرورت و، نو دویمه کاپي هم د دې لیک دغه وه، باید په قلم باندې ولیکل شي. خو کله چې دویم لوی انقلاب راغی، هغه د چاپ مشینو چې رامنځته شو، د چاپ مشین په یو ځل مثلا د یوې کاپۍ نه زرو ته خبره لوړه کړه، یو کاپي نه 1000 کاپیانې وتلی شي. نو دا یو سهولت و، یوه اسانتیا وه چې رامنځته شوه. خو دریم لوی انقلاب چې راغی، هغه د انټرنیټ راتګ و. انټرنیټ نړۍ دومره سره وتړله، دومره سره نږدې کړه
چې بېلابېلې وچې سره وتړلې، بېلابېل هیوادونه سره وتړل، بېلابېلې ټولنې سره وتړلې، بېلابېل اشخاص سره وتړل. نو لہذا ډېر لوی انقلابونه دغه انقلابونه و چې بیا هم پکې لیک په سر کې او په چاپ کې هم بیا لیک مطرح شو او په انټرنیټ کې چې اوس ډېره سره نږدې ده، موږ د لیک یوه خاصه برخه لرو، که په نورو برخو کې د انټرنیټ نه استفاده کېږي، خو لیک پکې له پامه غورځول نه دي پکار. نو لہذا موږ ویلی شو چې لیک او لیکوالي دا یو داسې مضمون دی چې اهمیت یې ډېر زیات دی او دغه ستر انقلاب چې لومړنی رامنځته شوی دی هغه د لیک راتګ و. لکه څنګه چې مخکې هم ذکر وشو، راځو د لیکوالۍ یو بل اړخ ته چې لیکوالي د یو غوره هنر په توګه په ادبیاتو کې کوم ځای لري. دا درسته خبره ده چې ادبیات د ټولنې لږ په ادبیاتو باندې وغږیږو او بیا د لیکوالۍ هنر ته پکې راشو، نو ویلی شو چې ادبیات یو مهم دغه دی، مسلک دی، مهم مضمون دی او د بېلابېلو تعریفونو په اساس باندې د اصلاح، د هوښیارتیا او یا که یو بل تعریف ته لاړ شو نو هغه به داسې وي چې موږ وایو چې هر هغه وینا چې هنري ارزښت ولري هغه ادب بلل کېږي. یا الفت صاحب د ادبیاتو لپاره یو تعریف وړاندې کړی دی چې وایي ادبیات د ټولنې یو مهم توکی دی یا یو مهم اړخ دی. تعریف ورته داسې وړاندې کوي وایي چې د ادب کلمه چې ده دا د مؤدب او د مهذب نه اخیستل شوې ده. وایي په عربو کې به چې کومې ونې هغه ډېرې شاړې وي نو هغه به یې کټ کولې، کله چې به یې کټ کړه نه یعنې دغه څانګې به یې ترې لرې کړي نو هغه ونې ته به یې د مهذب کلمه کاروله. دا ورو ورو د محسوساتو نه معقولاتو ته راغله. نو موږ وایو چې ادب کومه وینا ده؟ هر هغه وینا چې ټول عیبونه یې د منځه تللي وي او پاکه شوي وي، سلیسه شوي وي، روانه شوي وي او په مقابل لوري باندې یو ښه اغېز پرې باسي، هغه ادب دی. همدارنګه ځینو د اوستا د دب نه اخیستل شوې کلمه بللې ده چې دبیر د منشي په معنا. بیا هم دلته د لیک خبره مطرح شوه. ځینو ادب په دوو برخو ویشلی دی چې یو نفسي ادب دی او یو کسبي ادب دی. نفسي ادب د انسان په اخلاقو، کړو وړو او چلن باندې راڅرخي، او کسبي ادب هغه ادب دی چې موږ یې په کسب سره ترلاسه کوو. اوس دلته چې موږ مخکې وویله چې لیکوالي د یو غوره هنر په توګه په ادبیاتو کې یو تخنیکي اړخ لري. تخنیکي اړخ په دې معنا دی چې که چیرته لیک نه وی نو هغه مفاهیم چې زموږ په زړه کې وو هغه به زموږ په زړه کې پاتې وي. یوازې به موږ په شفاهي یا ګړني ډول باندې لکه څنګه چې موږ فولکلوریک ادبیات لرو، همدغه زموږ د زړه خبرې، زموږ د ذهن خبرې، هغه څه چې زموږ په زړه او ذهن کې راګرځي نورو ته به هم یوازې په شفاهي بڼه رسول. خو دا چې موږ یې په لیکلې بڼه رسوو نو لیکوالي په خپله یو هنر دی. دا خبره دلته د ذکر کولو وړ ده چې یو خو لیکوالۍ ته چې موږ هنر وایو، هنر یو اړخ دی او علم یې بل اړخ دی. کله چې موږ د هنریت خبره کوو، که هنر موږ تعریفو نو موږ وایو چې هنر یو مهارت دی، هنر یو وړتیا ده چې د یو چا په وجود کې موجوده وي او بیا یې تر نورو رسوي او دا خپل مهارت نورو ته ښیي. دا هنر دی. همدې تعریف ته په پام سره که موږ ادبیاتو ته راشو
هنري ادبیات زمونږ د ادبیاتو هغه برخه ده چې هغه مستقیما د ټولنې سره سر و کار لري او هغه بدې پیښې، هغه حالات، ناورینونه چې په یوه ټولنه باندې راځي هغه په هنري شکل باندې وړاندې کوي. مثلا موږ په هنري ادبیاتو کې کله چې لنډه کیسه لولو، لنډه کیسه په خپله د یو چا د ژوند انځور دی، د یوې ټولنې د ژوند تصویر دی چې موږ یې وړاندې کوو. همدارنګه داستان، د داستاني ادبیاتو نور اړخونه، ناول، طنز، تکل، رومان، ادبي ټوټه، دا موږ په هنري ادبیاتو کې راوړلی شو. او د دې په خوا کې لیکوالي چې موږ علم بولو، نو تحقیقي اړخ د لیکوالۍ چې دی چې هغه تر ډیره په کسب سره حاصلیږي او تحقیق هغه څوک کولی شي چې هغه د اصولو د تحقیق په اصولو باندې برابر وي. خو بیا هم د لیکوالۍ په برخه کې د هنر او د علم خبره سره جدا نه ده، غاړه غړۍ ده. که یو هنرمند، که یو لیکوال ښه پنځونه وکړي نو یو څوک ورباندې تحقیق کوي. نو د هنري ادبیاتو او د تحقیقي ادبیاتو ترمنځ بیا هم یو تړاو موجود شو. دا تړاو نش لیدونکی دی. که شاعر او لیکوال د هنري ادبیاتو ښه هنر زیږوي نو محقق او څېړونکی ورباندې ښه نقد کوي، کره کتونکی ورباندې نقد کوي، څېړونکی یې څېړي او څېړنه کوي ورباندې. نو د یو بل سره لازم و ملزوم دي. نو لیکوالي هم هنر دی او هم علم دی. بله خبره دا ده چې لیکوالي د تقدس په رنګینیو باندې رنګینه ده، ځکه چې لیکوالي د قلم په ذریعه باندې وړاندې کیږي. قلم یو سپېڅلی نوم، یو پاک نوم. کله چې موږ وایو چې فلانی د قلم خاوند دی، معنا دا چې یو معنوي سرمایه لري، مادي نه بلکې معنوي سرمایه لري. معنوي سرمایه خدای په قرآن کې هم د قلم ذکر کړی دی چې نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. پیغمبر ته خدای وایي چې د قلم چې تا ته درکول شوی دی، ته په دې قلم لیونی نه یي. یعنې معنا دا چې قلم چې څوک کاروي نو باید قلم ته په یو درنښت سره قایل شي، د لیوانو کار نه دی. نو لہذا موږ وایو چې لیکوالي د تقدس په رنګینیو رنګینه ده. یعنې که تقدس د لیکوالۍ سره نه وي او هر څوک هر څه لیکي، هغې ته موږ لیکوالي نشو ویلی. چې څه یې په زړه وي، که څوک رټي، که څوک کنځي، که څوک بل شی کوي په چا باندې، موږ د دې هر څه لپاره یو چوکاټ لرو. موږ طنز لرو چې د لیکوالۍ یا د هنري ادبیاتو یوه برخه ده، خو هغه په داسې شکل باندې چې چاته پکې توهین نه وي، څوک پکې نه تحقیریږي. نو او بل هغه د قلم عفت پکې ساتل شوی. نو دا مهمه خبره ده چې لیکوالي باید دغه د تقدس په رنګینیو باندې رنګینی، او قلم ته موږ په یو سپېڅلي ارزښت باندې قایل شو او سپېڅلتیا یې په پام کې ونیسو. که دا شیان موږ په پام کې ونه نیسو، ښایي زموږ لیکنه، زموږ ادب زیانمن شي. ادب کوم وخت کې زیانمنېږي؟ هغه وخت کې چې ادب ته څوک په سپېڅلتیا قایل نشي. په ادب باندې مخکې خبره وکړه، نور پې غږیږو نه. دا مو ویله چې یو هنري ارزښت لري. موږ په هنر باندې هم وغږېدو چې هنر یو مهارت دی، او د ادب سره چې موږ کوم تړاو ورکوو، نو په هنر کې ځینې خبرې کول او په هنري انداز کې وړاندې کول، دا هغه عالي ادبیات دي، او موږ باید په عالي ادبیاتو باندې بحث وکړو. او دا زموږ د ټولنې بیا هغه ادب دی چې موږ ته په زړه پورې دی. ښه، اوس راځو دې ته چې
د لیکوالۍ ګټې څه دي؟ لیکوالي د ټولنې دپاره ده. موږ وایو چې ادب دی د ټولنې لپاره. د ټولنې یو ډیره یو اصطلاح دا ډیره زیات اوریدل کیږي چې ادب د ادب لپاره که ادب د ژوند لپاره. موږ وایو که چیرته ادب د ادب لپاره موږ وکارو نو د ژوند لپاره اهمیت یې نشته دی. خو که ادب د ژوند لپاره دومره مختص شي چې د ادب لپاره ارزښت پاتې نشي، بیا په هغه صورت کې به ادب یوازې او یوازې د ټولنې په داسې خدمت کې چې هغه هنریت به پکې له منځه تللی. په څه معنا؟ که زه دلته د خوشحال خان خټک یو شعر راوړم وایي چې د هغه شاعر دانې وشه په ژبه چې د شعر دردانې پلوري په مال. که چېرته د یو څوک د چا په مدحه کې داسې یو څه شی لیکي، یو شعر لیکي، یا د یو چا په مدحه کې لیکنه کوي چې د هغه د ژوند سره تړاو ولري او هغه ته په ژوند کې پکې ګټه ورسیږي، نو دلته هغه د هنر ماهیت یا د ادب ماهیت ته منځه لاړو. خو که چېرته موږ د ژوند سره ادب ته هیڅ تړاو ورنه کړو او د ژوند مسایل پکې راوان نخلو، نو بیا هم ادب زمونږ په هغه ادبي چوکاټ کې کمزوری راځي. نو لحاظه موږ باید داسې وکړو چې ادب د ملکې د تقدس په پام کې نیولو سره د ژوند د پیښو لپاره مشتق شي، د ژوند پیښې په داسې انداز کې راواخیستل شي چې بیرته پکې هنریت نه وي مجروح شوی. نو لحاظه موږ به د ادب دپاره ډېر څه کړي، د لیکوالۍ دپاره به مو ډېر څه کړي، او د ادب تقدس او د لیکوالۍ تقدس به مو په پام کې نیولی. نو د لیکوالۍ ګټې چې دي په لومړي پړاو کې په فرد او ټولنې پورې تړلي دي. مثلا ادب مسایل له ورکېدو ژغوري او زمونږ کلتوري پانګه خوندي کوي. ادب د خپل وخت لوړ ادب ښه تاریخ دی، د خپل وخت ښه ادب سیاست دی، د خپل وخت ښه ادب لوړ فرهنګ دی. نو دا ټول مسایل چې دي دا زمونږ په ادب پورې تړلي دي. که چېرته پیښې په دقیق ډول باندې موږ راواخلو، نو په ادب کې که هغه شعر وي، که هغه یعنې که نظم وي، که نثر وي، نو موږ به توانېدلي اوسو چې ادب دپاره مو ښه کار کړی. نو د فرد او د ټولنې پورې ټول تړلي مسایل چې دي دا د لیکوالۍ پورې تړلي دي، او دا د لیکوالۍ ګټې دي چې فرد او ټولنې ته رسیږي او د ټولنې هغه ټولنیزه پانګه خوندي کوي. همدارنګه د لیکوالۍ پر مټ ټولنه پیژندل کیږي او فرهنګي میراثونه یې خوندي کیږي او نور قومونه او ملتونه ترې خبریږي. مثلا که موږ د خپلې سیمې د ارزښتونو په اړه باندې یوه لیکنه کوو، او اوس وخت کې چې سوشل میډیا ده، ټولنیزې رسنۍ دي، ټولیزې رسنۍ دي، د دې له لارې دا لیکنه خپریږي. د دې معنا دا ده چې دغه لیکنه د دې سبب شو چې زموږ کلتوري پانګې خوندي کړه، زموږ میراثونه یې خوندي کړل او نور د دې نه خبر کړل، نور ملتونه او نورې ټولنې ترې خبرې کړې. همدارنګه په ټولنې پورې اړونده معلومات د لیکوالۍ په ذریعه باندې راټولیږي. په ټولنې پورې اړونده معلومات که چېرته موږ تاریخونه ولولو، زموږ ډېر شیان داسې دي چې هغه موږ ته ادب تاریخ تر موږ را رسولی دي. که زموږ سیاسي تاریخ یا زموږ ټولنیز تاریخ نه دي را رسولی، نو زموږ ډېره کلتوري پانګه ادب تاریخ موږ ته خوندي کړې ده. نو لحاظه
په ټولنې پورې تړلي مسایل او تړلي معلومات د ادب په ذریعه باندې موږ ترلاسه کولی شو. بله ډیره مهمه مسله ده چې که چیرته لیکوال، که چیرته مؤرخ یا اقتصاددان یا سیاستوال د لیکنې په ښو اصولو باندې پوهیږي او ښه لیکوال وي، نو کولی شي چې په خپل مسلک کې ښه معلومات خلکو ته وړاندې کړي. که یو سیاستوال لیکوال نه وي، هغه څه چې دی د ټولنې لپاره کوم څه لري ارمان، هغه نشي وړاندې کولی. ښه ویناوال نه وي، ښه لیکوال نه وي. همدارنګه یو اقتصاد پوه که هغه ښه لیکوال نه وي، نشي کولی چې خپل معلومات او خپل مفاهیم او د خپل مسلک اړونده چارې په ښه شکل باندې تر نورو ورسوي. نو دا د لیکوالۍ ګټې دي چې دغه ګټې باید موږ تل خوندي وساتو. همدارنګه موږ کولی شو چې د لیکوالۍ په ذریعه باندې نور ډیر مسایل داسې چې زموږ په ټولنه کې موجود وي، د لیکوالۍ په ذریعه باندې هغه تر نورو رسولی شو. دلته خو موږ یوازې مثالونه د لیکوال او د ادیب ورکړل، د لیکوال او د دلته خو موږ یوازې مثالونه د سیاستوال او د اقتصاد پوه ورکړل. همدارنګه د هر مسلک خاوند چې دی، هغه کولی شي چې په خپله برخه کې ښه قلم وچلوي. مثلا که یو څوک د طب استاز دی او هغه په خپل مسلک کې کتاب لیکي، که چیرته دی ښه لیکوال وي، نو بل چاته به حاجت نه وي چې په طبي کتاب کې ورسره مرسته وکړي، ځکه یو خو هغه د ده هغه سانګیزه پوهه ده، په خوا کې ادبي پوهه او د لیکوالۍ پوهه هم لري. نو هېڅ ضرورت نشته چې یو لیکوال ته، یو ادیب ته دی خپل کتاب ورکړي چې د جملو په جوړښت کې او په دې کې ورسره مرسته وکړي. نو دی په خپله کولی شي. یا ځینې وختونه زموږ ډېر خلک داسې وي چې دوی یو فکر لري، خو هغه خپل فکر په الفاظو کې نشي راټولولی. د ډیرو خلکو په باب زه دا ویلی شم چې دوی ډیر کله ځان سره نور لیکوال کینولی دي او ده ورته خپلې خبرې کړي دي، بیا هغه ورته لیکلي دي. یعنې موږ یوه د لیک ژبه ده او یوه د وینا ژبه ده. د لیک ژبه زموږ چې ده هغه سخته ده، د وینا ژبه چې ده دا اسانه ده. مثلا یو نالوستی سړی هم که د تلویزیون پردې ته ودرېږي، ډېرې خبرې به وکړي، خو که موږ هغه ته ووایو چې ته راشه همدا خبرې دي په یو لیکني چوکاټ کې راوله، ویې لیکه، ښایي هغې ونشي لیکلی. نو لحاظه موږ ویلی شو چې زموږ د لیکوالۍ ګټې همدغه دي چې د مختلفو مسلکونو خاوندان ترې استفاده کولی شي. زموږ هر علم په خپل ځای، ولې د هغه ژبه چې ده او د هغه ادب چې دی هغه په موږ پورې تړلی، په ادیب او په لیکوال پورې تړلی دی. که چېرته ادیب او لیکوال هغه ونه لیکي، نو د طب یو ډاکټر که خپله لیکوال نه وي خو نشي لیکلی، دی مجبور دی چې د یو بل چا نه مرسته وغواړي. نو لحاظه په ټولنې پورې ټول اړونده مسایل او معلومات، هغه که سانګیز معلومات وي که هغه نور معلومات وي، هغه د لیک په ذریعه باندې او د لیکوالۍ په ذریعه باندې تر نورو رسیږي. نو ستاسو لپاره زموږ بیل شوی وخت همدومره و. ستاسو له توجه نه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان.